محور کې و هغه ضد ملي نظریه وه په اصولو کې درښیم دا یو چپي انټرنشنالیستي نظریه وه او دې خواته بیا راستي انټرنشنالیستي نظریاتو لکه د اخوانیانو لکه د جهادیانو افراطیانو اسلامیستانو د خلکو اصلي معتدل ملي جریان هغه خط چې په وسط کې دا هغه خلک چې د افغانستان ګټې ورته لومړیتوب لري او انټرنشنالیستي ګټې ورته لومړیتوب نه لري نشنالیستي اهمیت ورته لري هغه جریانونه چې په د تیر 40 کاله کې ټکول سوي کانسټنټلی هغه ځکه ټکول سوي دي چې هغوی د وطن د خپلواکي ادعا درلوده د ساتلو د لومړیتوب ادعا یې درلوده په دې خاطر په متواتر شکل باندې دا خلک ټکول سوي دي حتی په جمهوریت کې موږ تاسې نشنلیستان رامخته نه کړل نشنلیستانو ساه واخیسته ځکه چې نشنلیزم ته ضرورت و په ضمني شکل باندې نشنلیزم په افغانستان کې تقویه سو اما اصلي روح د نظام چې و هغه نشنلیستي نه و هغه لیبرال و او لیبرال ځکه ولو چې موږ د لیبرال بنسټونو په مرسته جمهوریت را ایجاد کړ ملګري ملتونه ورلډ بانک ایشیا فاونډیشن مثلا دا ټول نور بنسټونه چې په مدني ټولنه کې کار کوي لکه د بشر حقونو سازمانونه او د څار ارګنایزیشنونه دا ټول سیستم چې ده ته د یو لیبرال آرډر نماینده سیستم و نو په دې خاطر په افغانستان کې دوی نشنلیزم سره په هغه کې تضاد کې و او نشنلیستانو یوازې په اردو کې او په امنیتي ځواک کې نشنلیزم ته هوا ورکړی شوه ځکه هلته جنګ ته ضرورت و دوی مجبوره و چې موږ په اردو په امنیتي ځواک کې پرېږدي چې خلک په ملي روحیه باندې وروزل شي د اردو د امنیتي ځواک څخه یې باندې خلک په دې مسایلو باندې تر 2014-15 پورې نه پوهېول کېدل مګر اشرف غني راغی اشرف غني په ملیګرایي باندې په یو ضمني شکل هغه هم کار وکړ هغه هم ډېر صریح ځکه نه و چې نشنلیزم څخه د لیبرالان چې دي په غرب کې هم ډېره بده جنې وړي حتی په غرب کې بده جنې وړي خو د غربیانو دغه دا ده وبخه خبر ډیر درنزول کیږي دا خو مهمه ده د تشریح غوړي ورو نو څه ده یا څه نو درته وایم ډیر زیات راکټ ساينس بحث نه ده ډیر اسانه نه راکټ ساينس بحث دا د غوړه مهمه څوري بحث موږ دا ټول مسله د دوه خبرې دي ډېری خبرې دي د اشل کال درس کال خلک پیږي دوه خبرې دا دي یو خو یا باید موږ دا ومنو چې دغه ټولنه یو فکری مکتب پسې روانه ټولنه ده صحیح ده بیا هغه ته په کتو سره دا بیا د ټولنې نیچر رامنځته کېږي چې هغلته هغه خلک باید واک ولري چې څوک د دغه فکري مکتب سرلاري او بنسټګرانو استازي دي په دغه وخت کې لپاره دا یو بحث ده چې دا اوس چې ګراوند ریالټي ده دغه شی ده یو داسې شی ده دا خبر ده که څوک ووایي چې نه زه دا ټولنه اصلا دا هر رقم ده ګراوند ریالټي هر شی ده خو دا زه چینج کوم زه دغه ته کمپایر کوم دغه ته برین واشینګ کوم اوس بیا دغه باس کې پوښتنه دا ده چې څوک د دې وړ دي چې دغه ټولنه باید اصلاح کړي په څه اساس یو څوک د دې وړ ځان بولي چې هغه دغه اجازه ځان ته ورکړي چې زه ټولنه رد کړم ورته ووایم چې ته غلط لګې زه تا بله خبره کوم دا واورئ ګوره ښه برمله داسې ده چې دا کومه نظریه چې موږ وړاندې کوو د افغانستان د جوړېدلو لپاره دا د مرحلې په اعتبار بهتره نظریه ده په یو بله مرحله کې موږ قوي انسټیټیوشنز جوړ کړل ملت او ملت پالنه په افغانستان کې عامه شوه بیا امکان لري موږ بل ډول دی هغه ته ولاړ شو یعنې د همدې نشنلیزم یو بل ډول ته ولاړ شو چې هغه ډېر سختګیرانه نه وي او د سختګیري کار یې بیا انسټیټیوشنز ته پرېږدو موږ دغه ته یو سافټر ورژن ته مخه کړو لیکن په دغه مرحله کې د ټولې دنیا هېوادونه چې دي د خپلو خلکو د یو کولو او د خپل ملي تمامیت د احیا لپاره د خپل استقلال د احیا لپاره نشنلیزم ته مخه کړي یعنې داسې ده چې موږ له انسانانو استثنا نه یو ټول انسانان ټول هېوادونه 100% په هغه البته په دې نظریه نه جوړ شوي بعضې استعمار جوړ کړي لکه پاکستان ډېرې قرار صاحب ته اوس بیا د راتلونکي خبره کوې وخت نه لرې برمله بس دی نو ته خلک خیر ده یو بخښنه غواړم قرار صاحب ته د راتلونکي خبره کوې بس دی اجازه راکړه د تا پر لایف کې نه یم ناست ملګری ته په منځ کې مه غږېږې دغه سړی شمس احمدي اجازه راکړه چې خبرې وکړم خبره مې نیمایي کې پاتې کېږي نه ګورئ دوستانو نو واورئ داسې مه کوئ نو خو سوال کوي سوال ته هغه جواب ورکوئ جواب لرئ
صاحب ګوره موږ نو ټول خبره یو ده ټول خبره باندې موږ سره اګریو قرار صاحب خالي فکر کوي چې موږ باید پر راتلونکي کې بل څه شی ولرو دا اوس چې روان دي دا نشي نفي کولای ځکه دغه لپاره ته الټرنیټیو نه لري قرار صاحب دا کوم نه دا خو بالکل اوس خو زه درته وایم چې افغانستان ډیر تباه ده او افغانستان د دې تباهۍ را ایستل چې ده یعنی د یو خدای د الټرنیټیو اصطلاح ما استعمالوي د حل خبره وکړي حل نه لري ځکه چې بیا په رقم خلک کېږي بلا مشکل بل حل نه لري دا خبره ډیره مهمه ده ته حل لري برمله خو زه دغه درته وایم چې د هیڅ ستونزې خلک وایي که غر لوړ ده په سر یې لار شته هیڅ ستونزه بې حله نه وي خو ځینې ستونزې هیڅ ستونزه بې حله نه وي مګر د تا حل ناکام شوی نه ما حل که ناکام شوی ده معنا دا ده چې په افغانستان کې مدنیت ناکام شوی نه دا خبره ما کې مدنیت نه ده افغانستان یو تمدن ده د تمدن انسانان دي برمله خبرو کې مرل وي که نو تاسو دواړو ته که زه خپل نظر ځواب ووایم اجازه راکوئ مهرباني ده او بس په درد نه خوري درکه مهرباني وکړئ قرار صاحب برمل صاحب تاسو دواړو ته زما یو پیغام یو نظر دا وړم ډېر په مزه ډېرې بخښنې سره ښه تا خبرې مونږ ته ډېر اهمیت لري خو دا د قرار صاحب ستړیا وي او وخت کمبود چې دی زیات دی که نه نو غواړو چې د نه د لایف کې داسې استفاده وکړو که نه تر څو چې امکان لري بیا موږ او تاسو ملګري سره پاتې کېږو دلته بیا خبرې کوو زما خبره فقط دوره ده چې قرار صاحب نه سوال لرم قرار صاحب نه پوښتنه لرم قرار صاحب د نشنلیزم په حواله سره خپل نظر وړاندې کوي چې باید چې نشنلیزم موږ له نشنلیزم له ادرسه زموږ خپل د نظام تکار وکړو خپل ټولنې تکار وکړو خو قرار صاحب زما نظر دا دی چې که نشنلیزم وي که کپیټالیزم وي که جمهوریت دیموکراسي وي ورسره که سوشلیزم هم موږ ولیدل چې په افغانستان کې ناکامۍ سره مخ شو آیا دا علت یې څه دی علت یې دا نه کیدی شي چې زموږ په نظریو باندې زموږ په داخلي سیستم باندې یو بهرنی قوت نافذ دی یو بهرنی قوت لرو چې هغه زموږ په دې چارو کې په دې سیستم کې مداخله کوي او د هغوی په طرز باندې د هغوی لکه زه به ساده مثال دا وړاندې کړم چې که د پی ډي پی ای حکومت دور و که بیا پسې راواخلو د ډاکټر نجیب صاحب بیا پسې داسې د اشرف غني صاحب چې کوم دولت و یعنې دا په یو بهرني قوت باندې ځوړند و پروت و که چیرې هغه په وخت د فایدې سره بهرني قوت له موږ نه لاس واخیسته نو دا نظامونه هم ډېر زر راچپه شو نو څنګه کولی شو چې یو نشنلیزم یو نشنل نظام یو جمهوري نظام موږ په پښو ودرو آیا موږ سره داسې کوم امکانات دي چې زموږ هغه په استعمال کې راولو چې زموږ یو داخلي منظم نشنلیزم لیا جمهوریت ودرو په پښو باندې مهرباني ګورې اول خو داسې ده چې دغه یو سړی چې ضعیف وي په ځای کې پروت وي په کټ کې پروت وي یا یو سړی چې په لاره نشي تللی خامخا به بل سړی اوږه ورکوي په دې کې څه په د زموږ ستاسې ورته هېوادونه چې دي نظر کې ونیول شي ځکه مشکله دي ایډیالي نه ده ناممکنه خو پراکټیکلي ځکه ناممکنه ده چې موږ تاسې له داخلي چلنج سره نه یو مخامخ چې په داخلي چلنج کې معادله ګډوډه شوې ده بیرته له داخله معادله را جوړه کړې که نه دلته یوه بله محرکه قوه له د باندې واردېږي او دغه قوه چې ده په افغانستان کې نړیوال ترهګر دی ایران دی داسې نه کېدی دا ډېر خیالي سلوشن دی چې یو سړی دې ووایي چې موږ به افغانستان غوندې یو هیواد دی بغیر دې نه چې د لاسنیوی وسي ځان دې د پاکستان غوندې یو هیواد له اشغاله خلاص کړي په تېر کې هم چې موږ نړیوال ټولنه راوسته منطق یې دا شی و نو او دا په دې کې څه عیب هم نشته داسې نه ده چې یوازې افغانستان په دې حالت کې ده سعودي باندې چې عراق د امریکایانو په وسیله یې جګړه ونه کړه کویت چې کله اشغال شو امریکایانو بیرته خلاص نه کړه
قرار صاحب انټرنیټ دې ډېر ضعیفه ده قرار صاحب انټرنیټ دې دومره ضعیفه ده بس نو موږ خدای نه د تقدیر نصیب دغه چې کړی د ورور زه ولاړم نو انټرنیټ د کار نه کې قرار صاحب او د افغانستان حیثیت د اوسنۍ حیثیت پر وې منی کته چې دښمنی وکړي د ملت دښمنی د کی مخالفت کوي د ملت مخالفت ده برمل جانا قربان دې سری خنقا قسم هغه جانا برمل جانا ته ما ته دغه سوال جواب راکړه دا به نه وایه چې مکتبونه کوم ارزښت نه لري دا به نه وایه یو ته ما ته دغه ووایه چې ته په کوم دلیل له امارته دفاع کوې په کوم دلیل همداسې واضح ووایه ډېره ښه پوښتنه ده ګورئ موږ د افغانستان اوسنۍ دغه زه خبرې کولی شم که دماغه اورې که نه اورې اورې ښه دلته دغه ټایم پې ولګېده نه هغه خیر ده هغه لګېږي کوم ارزښت نه لري ته مهرباني ګوره خبره دا ده موږ د افغانستان اوسنۍ ځمکنی واقعیت باید ومنو د افغانستان په خلکو باندې حاکم ذهنیت باید ومنو چې دلته یو حاکم ذهنیت وجود لري موږ باید دا ومنو چې د افغانستان خلک په یو چا پسې اقتدا کوي دا خبره موږ باید ونه غورځو له سره او بیا ډایرکټ له بل ځای نه نور قوانین او ضوابط ورته را نه وړو او بیا د زور په واسطه پې هغه نه کړو دا ناکامېږي خدا خو په هغه صورت کې ومنې چې د تا دولت په رسمیت کې دندل شوی اجازه راکړئ نه خو دلته خو سوال ده ګوره دا په هغه صورت کې د تا دغه ادعا کېږي چې د تا دولت په رسمیت پېژندل شوی سفارتخانې ولري ټول شی ولري وروسته دي ګوره دا د رسمیت خبرې وروسته دي اول موږ باید افغانان په خپل منځ کې دا سره ومنو دا څه شی روان دي د افغانستان د خلکو ذهن د فکر ده د افغانستان په خلکو ټول خلکو باندې په ټول ملت باندې چې کوم حاکم ذهنیت ده هغه دغه شی ده او دا خلک چې په چاپ سي اقتدا کړی ده هغه راغلی چارې په لاس کې اخیستې دي دا خبره موږ باید ومنو د افغانستان خلکو په خپل امام پسې اقتدا کړی ده واکې ورسپارلی تاسو په دې کې څه وایي برمل صاحب محترم ډېر بخښه د دوستانو په اجازه احمدي صاحب د بقیمانده جواب د قرار صاحب په ځای به زه ورته ووایم جناب برمل صاحب محترم کتاب د قرار یو ونیسه جواب نه غواړم نه مننه د قرار ځای به ځواب ورکړم همدا درته وایم صبر خپله دې ورته وایه خپله مفکوره دی د خپل طرفه درته وایم ته چې دا خبره کوي چې مثال د خبرې د افغانانو خپل راجیک شوی ده دا ملا یا دا خلک انتخاب کړي دا زه در سره زه نه چې دا ټول ملت دا ټول خلک نه در سره مني په کوم رایه راغلي زه درته وایم په کوم رایه راغلي کوم طرف نه راغلي صبر کوه زه د جواب بخیر د تاسو دا رای ما خبرې مه کوئ دلته رای تاسې پیژندې تا پلار رای پیژندې نیکه دې رای پیژندې نیکه دې په الیکشن پوهېده چې هغه شوی الیکشن ورک سمونه دغه رای ته چا در پیژندې صبر دا رای ته چا در برمل صاحب تا ته زه یو رای خبره په مطلق نوې خبره ده برمل صاحب زه یو ډېره ضروري خبره کول غواړم یو د قاله که ته ماشوم یې کوم یو د نجیب عکس لګولی ګوره ما ته غوږ ونیسه ته وړکی دا د رای خبره د تا نیکه رای څه شی وي هغه رای نه پېژنې ګوره دا رای ګوره د افغانستان رای دې ته وایي رای دې ته نه وایي چې ته پرچال ته واچوې رای دې ته وایي چې ته خپله اقتدا په یو چاپ شي وکړې نیت مې کړی د زړه له خلاصه 2 رکعته لمونځ کوم سهار وختي په دې حاضر امام پسې چې اوس مې واک ورسپارلی ده الله اکبر مخام بیا پسې درېږه مازدیګر بیا اوس دغه د بادشاه ته په دې کې څه وایې تل وطن د جومات جوړ کړو دلته نه چا ورپسې نیت تړلی ده ګوره د دغه وطن اصلي غوږ ونیسئ چټي لګیا یې ماشومان برمل صاحب زه یو خبره کوم بیخي ماشومان دا ټول ماشومان زه تا ته قینات در کوم ته ځان غلی افغان رور زه یو خبره کول غواړم چې دا جنجال له منځه لاړ شي برمل صاحب دا څه چې ته ویل غواړې کیدای شي ستا سره په دې باندې ډېر خلک همغږي نه شي خو زه تا ته یو پیغام لرم چې مارکس وایي چې وږي ته فلسفه غږول دا به یو خپل حماقت وي مهربانۍ له مخې لغت پرانه ته ضرورت نشته کارل مارکس هم دلته ځای نه لري دلته دغه خبرې راوړي دا د موږ تاسو ترمنځ خبرې دي وسړیه ته په افغان ته کوم ځای ته نجیب مخاوري چې نه مګري کوم ځای ته
شینواری یم شینواری ته نګران د شینواري په شینواري کې د کوم ځای شینواري کې کوم د سوکسس ته وایي چې د تا د سیستم باید په افغانستان کې رامنځته شي د مخ خزم د سلکاریا نسید خلک کو ناټور ښکارا کی په شینواري کې زه لرم زه خپل نظر لرم که ماته مقرره کړل شي چې کسان په شینواري کې ستا زه نظر لرم چې د افغانستان په داخلي چارو نوې خبرې راوړي دلته نوې خبرې مې راوړي ګوره د افغانستان د خلکو اصلي ذهنیت هغه څه د په شینواري کې ده زه د پکتیا یم د افغانستان د خلکو اصلي شی دي هغه ته پکتیا ته ورسته درته معلومیږي چې هغه بل شی دي بالکل یو خو د تاسو کوم تاسو کسان تاسو یو پرابلم لري یو ناروغي ده ناروغي ته تشریح کوم کوم خلک چې لوي ټولنې نه راووزي او په ناصافي ډول باندې یو بل ټولنه وویني او دغه ټولنه د دغه ټولنې سره په خوا کې اوسېده فرق ولري او دای په پرتلک سره واچي خپل ټولنه د خپل ټولنه د کله کم احساس کې دای په ناامیدي کې ښکل کېږي او دغه ناامیدي باعث دي کېږي چې ته راشي ټول خلک بلیم کې ورته وایي تاسو ټول د خرز ځامنې غلطي مګر هغه د خرز ځامن نه دي ته هغه کامله کوي برمله ما خبره واوره وروره برمل خانه ګوره ته ودرېږه زه افغان ته یو خبره کوم یو خو خلک په دې ما مجبور او چې تاسو سره به تاسو په خبرو کې اتفاق وکړي او یا تا خبرې تا سره ومني صحیح دی غلط خبره ته کولای شي غلط وایي خو ته د خلکو نه دی اول د صحیح پوښتنې صحیح ځواب د غلطو پوښتنو ځواب هیڅ چېرته نشته دی وروره وسوي تاسو ماته جواب را نه کړ ګوري تاسو ماته د دې خبر جواب راکړي د افغانستان د ټول نرو خزي دا د چا په فرمان باندې ځون کوي دا د خدای بندګان الله تعالی په فرمان د جبر او د ظلم د الله تعالی نمائندګان ته چې د پښتنه کوي بي ته خپل ځواب برمل سیب راته چې څه وایي دا پښتنه ته بي ته خپل ځواب وایي تا کې دا صبر خو کې پښتنه خو نه جواب خبر سره کمین صاحب یو دغه خبر کمین صاحب هغه واړو منځ کې مګيږي دا ټول خو هوښیار نفر اتیر وي چې وګړي ګوره د افغانستان نماینده کوم خبر ملته دی الله تعالی نمائندگان نو دی الله تعالی نمائندگان څوک دي د الله تعالی د الله تعالی خبر ته څاره وړي دي تا الله تعالی چا خبره پیژني قران راوړي دي حدیث راوړي دي هغه نه ورسته درسه تا قرآن چا بیان کړی دی حدیث چارته بیان کړی په حدیث باندې پیغمبر علی السلام باندې نازل شوی دا اوس څه کې هغه د الله تعالی نمائنده بولی بیان کړی دا امریکایانو درته بیان کړی نه تا په ځل کې اوس دلته کوم سوال د تفسیره دا وای کا ته خلک څه کوي چې خلکو ته برمل سیب د نن ورځې موضوع مطابق د بحث وشي برمل سیب زموږ مسلې مذهبي دي خودوالک برمل ورته د خپل نظر لري تفسیره لري پښتنه لري وړاندیز پیشنهاد هر شی چې تا په ځل کې مهرباني وکړه امدا درته پښتنه کوم تاسو د تاسو تر ټولو لوی ارزښت څه دی اسلام ته چا راوړی چا درته راوړی چې ته ټول ژوند کې د ملا راوړی کړه درته راوړی ارزښت او د قصبر کې دا درته ملا راوړی مسلمان د زم مسلمان برمل وروره ګوره اسلام ته ملا راوړی ملا مسلمان د زم مسلمان دا درته ملا راوړی اسلام د الله تعالی امر د ملا امر نه د کنه اسلام امر ملا راوړی کړه راوړی د ملا ته چا راوړی د ملا نه مخکې څوک و ملا مخکې ملا ته چا راوړی ملا ته تابعین راوړی تابعین ته تابعین راوړی تابعین ته صحابه راوړی صحابه ته پیغمبر بیا راوړی کله برمل خپنه ضرورت ډیر بیا کله ما نو غوښته خبرې ما ودا کوډرګه برمله برمله موږ نه غواړو چې تاسو څوک بده ژبه وکړي وروره او تم د پښتنې ما کوي چې نه مطالعه لري او نه کوم خبر ته معلومه یا وایي خبرې ما کوي مطالعه لري کې نه لري دا قضاوت خو ته به دا بدلون کې کتل ته مطلب ځان چې قاضي جوړه ته قاضي ما داوز دي ته باید خلک اوریدونکو دي هغه خلک باید قضاوت برمله تا وایي لګي ته په ځمکه وایي ته سوالو کې جواب ته دی غوږ غیر منطقي غیر قناعت کې د قناعت اصل نشو بل څوک به جواب درته وایي
اول ته راځي ته موږ ته طالبان د مشروعیت ورکوي بیا وایي چې انتخابات د تاسو نه پیژندل بیا ګوره دغه انتخابات هیڅ هم نه پیژندل خو دا د وخت په تېرېدو سره د ارتقایي عمل چې انسانان ورسره هغه کوي که نه نو هر شی پرمختګ کوي کمینه وروره یوه خبره ساده خبره ده ته ماته دا ووایه چې دا د تا د مسلمانې ټولنې اسلام چې دا د خدای په امر ده او پیغمبرانو راوړی او پیغمبران وارثین برمل جانه دا اسلام ملا منځته نه ده راوړی و خدای یو اسلامي یو آسماني حکم ده چې د الله له طریقه حکم شوی وای برمله ملا چې ده کمین جانه خوب بخیر دوستانو ګوره ورور ودرې برمل یو سوال وکړ ورور ګوره برمل ویلی وای د اسلام ملا درته راوړی زه ورته وایم چې اسلام یو آسماني دین ده چې د الله له طرفه په موږ ته لاړ دا خپل کلي کې دا خبره وکړي چې زه ملا یو شوي تا سره خلک مني د احترام او د ملا احترام فرق کوي که نه کوي خبره نه ده چې خلک به ملا ته ډېر احترام کوي دا معلوم خبره ده نسبت تا ته څلېرو زره زیاتو کم پیغمبران راغلي دی وای ګوره برمل تاسو د برمل ته پروسه دا نه پوهېږه چې ملا اسلام راوړی که یو الهي وحي ده په موږ تاسو باندې نازل شوی نه پوهېږي الهي وحي چا راوړ د تاسو ته چا بیان کړ د الله تاسو ته ملایکې راغلي دي سم الله د الله پیغام ده وسړی الله خو ته پیغام نه درلېږلی الله خو پیغمبر ته خبر کړی پیغمبر وارثین ته خبر رسولي ده ته کور د ګډ سالال تاسو خبرې کړې دي پیغمبر وسړی د الله له طرفه په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو که نه شو د پیغمبر وارث ځای د کاشف مولا عمر دا اوسنی حاکمیت چې دی ګوره ته په دې باندې خبره وکړه ته په اسلامیاتو باندې موضوع باندې موضوع باندې بحث وکړه که ملای مفتي د اسلام باره کې بحث ته په د اوسني حاکمیت خبرې وکړه چې ته د دې اوسني وضعیت او حاکمیت نه راځي که نه چې د سوال په مقابل د جواب په مقابل کې افغان صاحب وکړه ته د اوسني حکومت حاکمیت نه راځي که نه تا پوښتنه کوي تا ته وایي زه په یوازې په دې خاطر هم ډېر تر راضي یم چې دا قرار دغو خلک د افغانستان وویستل دا ظالمان دا سپک خلک دا شرماران دا خو تا شخصي ما د ملت لپاره ګټه وسوه ما ملت کې اوس خلک نه دي پاتې چې خلک بش کول توهینونه به یې کول تا ته قرار تاوان څه تاوان در رسولی قرار پرون ټول ملت ته د تورۍ کېنولی و او د ټول ملت پسې د سیکسي خبرې ولې قرار صاحب نه دروغ ده که چیرې دروغ مثال د خبرې قرار صاحب ملامت که چیرې دروغ ده رښتیا یې مثال ته ووایه د تا منطق او د قرار منطق دومره وړکی دی چې د یو فرد په کار ټول ملت دی یو فرد چې کوي ټول ملت دی دومره جنرالایزیشن څوک کوي یو نفر په کار باندې ټول ملت څنګه یادوي ټول حکومت څنګه یادوي د یو نفر په کار باندې وسړی نه ګوره برمنه دلته یو حکومت دی خبرې ته غوږ ونیسه په 40 میلیونه انسانانو باندې حاکم دی آیا دغه حکومت نه دی دا حکومت زه و ته دا 40 میلیونه خلک تی ناراضي دي که دوستم اشتي سره دا کار وکړو قرار هم کنه ورکړ ده دواړه برابر دي برمل خان فول په موټروي کې د پوش کار په ملاره یو ورو د پوش میخه کوي لیونیان غوندې غږیږي وسړی لیک سم لیونیان څنګه برمل خپل اوسني حاکمیت باندې خبرې نه کوي ته زی افرادو غږم په دې باندې د سی وای زلک زکام یم د ما په پزه بیخي بند د زړه ته خبره کوم ګوره نشه زکام نه شول ځان د ځان غمو والله د ځان به وقوفه ما جوړو دا ټول احمق متیږي نشه نه ما غوګون سي ماته زدا درته مال خراب چرست سکلی دی چوب سا نه منی چې دا څومره بیا عقل لا د خلګي خبر ته غوږ خبره کې بیا وایي چې نشه ده خبره ته برمله خلکو ته د ګوره لاودا وایي مشرانو ته کشرانو نه ملا په دغه دنیا کې څه کوي چې تا ذمہوار ده په هغه دنیا کې دیم ذمہوار ده وسړی هر سړی د خپل ځان ذمہوار دی برمله خدای دې په خدای کوه برمله خدای دې په ناس موړ کوه برمله ته احمدي سي